ته چې تاسو کم کور یا ودانۍ وینئ دا د خیبر پښتونخوا په ضلع شنګله کې په شنو دنګو غرونو کې د هغه افغان یو کډوال کور دی چې اوس د هغوی د تل لپاره افغانستان ته ستانه شوي او دا کور یا ودانۍ اوس خالی پرته ده. په دې ودانۍ کې دا د هغوی برجي خانه کچن چې ورته ویل کېږي هغه و چې دلته به یې اخلی پخلی کولو او دی نغري دي. دا د هغوی د کور صحن و، یعنی د دې ځای نه تاسو بهر د دې سیمې د دې علاقې ښه د ښکلا نندارې هم کولی شئ چې دا مخامخ ورته د بریم کلی یادیږي. دا کته خوړ دی چې پکې د اوبو ژرندې دي او غیر چاپیره سیمو کې د بیلابیلو خلکو کورونه هم دي. دی د ودانۍ یا د کور هغه کمرې دي چې دوی پکې ژوند کولو. 3 کمرې په دې ودانۍ کې جوړې دي او په بل چت کې یعنی له پاسه هم 2 کمرې جوړې وي. د نن نه شاوخوا 12 کاله وړاندې دا افغان کډوال د خیبر پښتونخوا د بونیر نه شانګلې کوز په دې سیمې ته راستانه شو او تر اوسه پورې دلته هم ژوند کولو. خو د پاکستان حکومت چې څنګه د افغان کډوالو په اړه پریکړه کړې وه چې ټول افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، نو د څه مودې وروستو دوی اوس هم څو میاشتې مخکې د تل لپاره افغانستان ته لاړل.